أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری تاجمد عزیزانو، الله تعالی دی وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. موږ سویډن مالمو ښار کې لوی جومات لره، الحمدلله. یخکې مو خطبې هم لرلې، فعالیتونه هم لره. د یغ جومات قرارداد پوره شه، دعوت لږ وځنډېدو، خلکو هم پوښتنې کړلې. ما خپل هم نظر دغه و چې میډیا لوی نعمت دی، دغه نه به استفاده کوو، د افغانانو سره خپل نظر او فکر شریکوم. نو الله تعالی موږ ته توفیق راکړه. یوټیوب کې مو دعوت په نام یو چینل خلاص کړ. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو دپاره د خیر سبب وګرځوي. په دغه د لارې نه به زه کله نه کله انشاءالله تعالی خپل نظر او فکر علم الله تعالی ماته چې راکړی دی در سره شریکوم. افغانان مذهبي خلک دي عزیزانو، دا ډیر ښه خبره دی. همیشه دین موږ د فضیلت د لوري نه ډیر بیانوو، فضائل ډیر بیانوو، ذکر او اذکار دغه کلمه ویل دومره ثواب لري، دی فضیلت دی، دا ښه خبره دی. لیکن تر کومه حده پورې چې زه افغانان پیژنم، د فضائل نه مخکې افغانان ته دا ډیر ضروري او مهم دی چې دین کوم ځای نه زه راواخلم. چا خبرې ته زه ووایم دین دی، چا خبرې ته زه ووایم چې دا دین نه دی. دغه ډیر مهم دی د فضیلت نه مخکې هم. په نورو ویډیوګانو کې زه دا خبره در سره شریکوم. په کومه خبره چې زه غږیږم اول هغه دا درته بیانوم چې آیا دا دین دی که نه دی. بیا د چا خبره دین کیدای شي. دغه ډیر مهم ده عزیزانو. په لوی خدای مو سپارم. تر بل ویډیو دپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.